السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او دلته د خپل کور په تاخانه کې ناست یم او دا شی مې ته درښودو دا د پاکستان نه راغلی د پاکستان د سند صوبې د رڼاګانو د ښار کراچۍ نه شعیب حسن صاحب رالیږلی شعیب حسن صاحب د نوښار سره تعلق ساتي په سند کې په کراچۍ کې ژوند کوي او د هغه زوی زیرک خان پرون نابله د امریکې ته راغلی دی دلته راغلی دا هغه ځان سره راوړی نو دلته ماته میلاو شو پته نشته څه شی دی خو هغه راباندې خپل سود او خپله مینه کړې ده نو ما چې کولو یې کړمه او ستاسو اړوان دی چې کوم دی نو حسن صاحب ته شعیب حسن صاحب ته هم مننه ویم او دغه شانتې زیرک خان ته نو کولا ووایه چې دې کې څه دي له دې نه علاوه چې کوم دی دا مې هیر نشي دا هم راغلي دي دا د سوات نه راغلي دي دا پارټنر رالیږلي دي پارټنر څوک دی پارټنر زما ملګری دی جاوید نومې دی او دا هغه رالیږلي دا داسې شی دی د دوه خو خیر د زنانو ساده دي دا ما دلته ګاونډ کې یو دوه امریکنیانې ښځې دي امریکنیانې خو نه دي ګوره په دې وکیل خان لیکلی دا دی نه ما ته راغلي په دې باندې هم دا دی ډبلیو خان لیکلی دی ډبلیو خان مین وکیل خان نه ما له راغلي مطلب دا چې پردی سامان نه دی دا خو صادر دی له خیره سره کړی خپل صادر را لیږلی دی ماشاءالله یار پارټنره ډېره مننه او شعیب صاحب ستاسو هم مننه او دغه خبره زیرک خان راته وایي چې بس داسې وړوکه غونډه ډالۍ ده ما ورته ګوره که ډالۍ وړی او که لوی خو ډالۍ وي او دا سود وي نو په ما باندې خپل سود کړی دی او زه ډېره مننه کوم خو زه به دې لپاره خو چې کوم دی نو اول به زه غواړم چې دا زه کټ کړم په څه شي باندې که نه کلاو به یې څنګه زه دا کلاو هم تاسو ته درښایم نو ملګري ته ویم چې کیمره لګوم درې نو پلاس دغه خو مې ته لرې کړه ټیپ خو مې ته لرې کړه پاکستان هو دا خو یې ما ته رګ رالیږلی دی څه چې کارپیټ یا قالین ویلی کېږي ماشاءالله ډېر ښکلې او ډېره مننه یار دا خو شعیب حسن صاحب دا خو لکه سړی چې تا مونږ په بیه واغستو او دی راباندې خپل سود کړی دی که خیر دا به دلته کې دا خبره چې دا به ته هره ویډیو کې وینې شعیب صاحب کله چې تاسو ویډیو ګورئ نو که خیر دا به بیا تاسو وینئ دا زه په دیوال لګوم دا زه په ځمکه نه خوروم دا زه په دیوال لګوم او دا خبره او ډېره مننه تھینک یو سو مچ خوشحاله اوسئ دا ستاسو مینه ستاسو سود او دا راباندې شعیب حسن صاحب د کراچۍ نه راباندې خپل سود کړی دی او ډېره مننه تھینک یو سو مچ ما سره لفظونه نشته چې په هغه لفظونو کې ستاسو مننه او ستاینه وکړم خو نو دا راته بله زیرک خان د هغه زوی چې کوم دی هغه ویډیو به هم تاسو ګورئ هغه زوی په B1 B2 ویزه په سیل په ویزه باندې راغلی دی هغه نه مې دغه پروسس هم پوښتلی نه به تاسو ته وایي چې څنګه B1 B2 ویزه میلاویږي یعنې د سیلګرۍ ویزه او هغه هم په دې موجوده وخت کې که نه هغې نه به تاسو خبرومه که خیر که الله کړی خیر نو تاسو به هغه زیرک خان هغه مرکه هم ګورئ ما ورسره مرکه کړې ده او ما چې دا ته در وښیم چې شعیب حسن صاحب راباندې خپل سود کړی د نوښار دی که نه او په کراچۍ کې ژوند کوي او بیا ورپسې چې کوم دی دا به هم نه هیرو چې پارټنر زما ملګری دی جاوید نومې دی که نه نو د مینګورې دی او هغه راباندې دا سود کړی دی او سره چې کوم دی نو ما ورته مې او دا دوو سره هغه د زنانو شالونه یا څادرونه رالیږلي دي نو د خیره دې وي ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ والله موږ د مسافرۍ کې چې پاتې کېږو د کلي نه چې را سوغات راشي که نه کله څوک مټۍ راوړي څوک ګوړه راوړي ګوړه خو خیر موږ څوک نه راوړي خو بیا هم دا خبره څوک دا رګونه راوړي دا خبره چې کوم دی نو سړی ورته خوشحالي نور باقي پاتې هر څه په امریکا کې میلاویږي امریکا کې صرف د مرغۍ پی نه میلاویږي نور هر یو شی پکې میلاویږي تاسو یو نیم اټ یو هیو اټ او کوم شیزونه چې کوم دی مطلب تاسو پی پاخه کې پیروي ته امریکې ته راځي نور باقي پاتې تاسو ته پی پاتې شي پیروي دلته راځي او پیم پکې راځي پیم قسمونه 1300 قسمونه دي د پیو د هني د شاتو د فروټونو د میوو قسم 13 قسمه خو ته سیو ملاویږي 13 قسمه به مالټي ملاویږي 13 قسمه به کیلې ملاویږي دا خو ته ځکه شمیرې ویم که نه نو هر شی ډېر ملاویږي خو مطلب مې د خبرې دا دی نچوړ دا دی چې دا د کلي نه راغلي شیزونه غونځاخي چوري که نه پیړې او دغه شانتې دا مټایانې نو دا خبره داسې سړي ته خواږي که لوټ هم څوک راولیږي لوټه نه ده خوره نن سبا چې کوم دی بله ته چا وي زه افغانستان ته ځم تاسو څه دوړم تا څه دوړم مې ما دغه دین یو لوټه راوړه متې په لوټه باندې څه کوې مې وړه خوره ده چې کوم د وطن خوره چې دغه سړی وویني که نه خو ځان سره بوی یې کړي دا خپل یو بوی دی مونږ چې کله زه چې کله وطن ته درځم او کله زه په پېښور ایرپورټ باندې کوشم او دا جاز څنګه لینډ کېږي که تا ته به یو سمیل غونته راشي هغه سمیل د خاورې سمیل وي د دوړو سمیل وي هغه سړي باندې ډېر ښه لګي ډېر خوږ وي نو مسافري دا خبره وي څوک په رضا د وطن نه ځي او یا ډېر غریب شي او یا مین شي نو موږ خو مین شوي هم نه خو غریبۍ راتغلولي یو دلته کې خپله غریبي جاړو او خدای دې غریبي روکه کړي که نه خصوصا د پښتني سیمې نه او خدای دې امن راولي زموږ په سیمه باندې
یو ځل بیا د شعیب حسن صاحب ډیره مننه، د زیرک خان هم مننه، او دا خبره چار دی خوي منیر د لاره را رسیدلې ده مونږ ته. نو ډیره مننه کوم د ټولو خوشاله اوسئ، ژوندي اوسئ، ګړندي اوسئ، او ان شاء الله مونږ به درته خیر د امریکایي چاکلیټ درلیږو دې ځای نه، اټلي والا کوم چې اټلي نه دلته راغلي موږ به تاسو ته درلیږو. ٹھیک ده، نه شاید دوبۍ والا چاکلیټ درلیږو، نو سبا دوبۍ چاکلیټ په امریکا کې ډېر زیات مشهور دي. مننه، د لوی الله په امان.